هندوان دي په زیات په ډول کې په هندوستان کې، په همدې نیپال، بنگلاديش، په نور هېوادونو کې هندوان شته چې 15% د دنیا نفوس هندوان دی. بودیست دي چې تقریبا 6.9% بودیست دي. په میانمار کې، په چاینا کې مثلا د عیسویت احکامات دي. په عیسویت کې روژه نیول شته، په عیسویت کې شراب خوړل حرام دي، په عیسویت کې خنزیر غوښه حرام ده، په عیسویت کې زنا حرام ده. یعنی دا کوم شیان چې بنیادی په اسلام کې حرام دي دا هم د عیسویت په کتاب کې په بایبل کې حرام ذکر شوی دی. اسلام چې ماشاءالله تقریبا 1% خلک په دنیا کې تعقیبوي او تعقیبوي، نه چې فقط په نوم دي، واقعا تعقیبوي. الحمدلله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ښه راغلاست. امید لرم تاسو انشاءالله بهترین رمضان لرئ او کوشش کوئ چې خپل مور پلار ته په دې رمضان کې هر ماښام چې راځئ یو تحفه ورته راوړئ، کیدای شي یو مڼه هم چې نن وي، تر څو په دې زړه تاسو نه خوشحاله شي چې کله د مور او پلار زړه نه تاسو دعا وشي نو انشاءالله ډېر غټ خیر پکې دی. هغه ورونو چې په سوشل میډیا کې کمنټونه کړي دي، پوښتنې خپل لیږلي دي، انشاءالله موږ به پوښتنې د پروګرام په اخره کې جوابو باذن الله تعالی. موږ راځو بیرته بیا خپل سفر ته. هغه سفر چې موږ په یو کوټه کې یو کور کې شروع کړی وو. موږ بیرون وتلو. اول ته موږ کتل چې مختلف ادیان دي چې په هغه کې موږ 10 ادیان انتخاب کړل. زه غواړم یو څه تکرار کړم چې کوم ادیان موږ انتخاب کړي دي او کوم موږ د ساينس او منطق نه انشاءالله تاسو ته تشریح کوو چې دغه لیست درکړم. په اول کې موږ عیسویت انتخاب کوو چې هغه تقریبا 3.3% د دنیا خلک د عیسویانو په نوم یادېږي، نه چې په ځان تطبیق کوي. مثلا جرمني 8 میلیون نفوس لري چې په هغه کې تقریبا زیاتره خلک ځان ته عیسوي نه وایي، هغوی ځان ته ډېر زیات بېدینه وایي. دا بېدیني خپله هم یو دین دی چې هغه به تشریح کړم زه. نو هغوی فقط دې دپاره عیسویان دي چې وکولی شي په کله چې ودونه کوي په چرچ کې خپل واده ولري. یعنې ډېر زیات خلک شته چې هغوی د عیسویت احکامات په ځان باندې تعقیبوي. مثلا د عیسویت احکامات دي. په عیسویت کې روژه نیول شته، په عیسویت کې شراب خوړل حرام دي، په عیسویت کې خنزیر غوښه حرام ده، په عیسویت کې زنا حرام ده. یعنی دا کوم شیان چې بنیادی په اسلام کې حرام دي دا هم د عیسویت په کتاب کې په بایبل کې حرام ذکر شوی دی. مثلا بوک اف پروبو کې په 14 کتاب کې شراب خوړل حرام شوي دي، هم شکل خنزیر باندې، لیکن عام خلک خوري. دا معلومیږي چې هغوی زیات په نوم عیسویان دي. بدون د شک چې موږ په اسلام کې همچنان داسې ورونه خویندې لرو چې 100% اسلام نه تعقیبوي، لیاقلا بیا بعضې احکامات تعقیبوي، هغه که د حجاب دی که د نور مسایل دي. لیکن موږ ډېر زیات مقدار یعنی زیاتره خلک په عیسویت کې داسې شته چې په نوم هغه ملک د عیسویت په نوم یاد شوی دی، د ملک نفوس حساب شوی دی. نو په همدې باندې دا پرسنټیج ورکړی دی چې 1.2% ورکړی دی. دویم ادیان چې موږ امتحان کوو او په هغه باندې خبرې کوو هغه خلک دي چې هیڅ دین نه لري. په هغه جمله کې موږ هغه ته موږ په پښتو کې ورته ملحدین وایو، خلک چې په الحاد تعقیبوي، هیڅ یو دین نه مني. هغوی په دې عقیده دي، په دې کې مختلف ډولونه شته دی چې دا کائنات په یو چانس باندې جوړ شوی دی او هیڅ کوم خالق نه لري، هیڅ کوم پیدایش نه لري. دا موږ تفصیل باندې انشاءالله راتلونکي پروګرامونو خبرې کوو چې دا کائنات واقعا په چانس پیدا شوی دی او که دا یو قوي یو ډیزاین دی. په دې جمله کې په همدې ملحدینو کې ډاروینزم هم راځي. ډاروینزم یو نظریه چې وروسته به تشریح کوم تاسو زه. اګنوسټیزم هم راځي چې تشکیک ته ویل کېږي. په دې کې پینتیزم هم راځي. دا به هر یو تاسو تشریح کوم. خو دا پرسنټیج په دنیا کې څومره خلک په دې عقیده دي دا 14% دی. دا ما په دویم کې نیولی دی. همچنان هندوان دي په زیات په ډول کې په هندوستان کې، په همدې نیپال، بنگلاديش، په نور هېوادونو کې هندوان شته چې 15% د دنیا نفوس هندوان دی چې د باندې موږ همچنان خبرې کوو چې دا بهترین انتخاب منته کېدلی شي. بل موږ سره بودیست دي چې تقریبا 6.9% بودیست دي. په میانمار کې، په چاینا کې هغوی هم یو غټ دین دی چې موږ باید امتحان وکړو چې دا څنګه د ساينس او منطق نه پاس کېدی شو که نشي پاس کېدلی. بل موږ سره سیکزم دی. سیکزم ډېر یو نوی دین دی او تقریبا ډېر خپرېږي هم نه، زیاتر په ګرو نانا او هغه فلسفې باندې مخکې روان دی. په دوم تفصیلي خبرې کوو. تقریبا ډېر زیات محدود خلک دي، 0.9% د دنیا خلک سیکزم تعقیبوي. موږ سره جودایزم دی.
چې موږ ډېر زیات په انګلیسي کې ته جوش وایو جودایش کمیونټي موږ سره هم چنان په دنیا کې کافي شته دی خو محدود دي ډېر زیات په مثلا په اسرائیل کې دي په امریکا کې دي په جرمني کې دي په دې باندې هم موږ خبرې کوو چې د دوی عقیدې څه شی دي او څنګه ساینس او منطق امتحان دوی کامیابېدی شي چې د هغوی پرسنټیج 0.2 په دنیا کې دی ډېر کم نفوس لري بل موږ سره بل ادیان زه دا به تشریح کوم چې د آکسفورډ ډکشنري په تعریف باندې دین د یو قانون چې یو چوکاټي قانون تعقیب کېدل او هغه قانون یو ځای کول یو سوپر نیچرل انټیټي څه چې یو الهي چې د انسانانو قدرت نه لږ زر بری وي د عام خلکو نه او د هغه احکامات منل دته آکسفورډ ډکشنري څه شی وایي ریلیجن وایي یعنی دین ته وایي بدون د شک چې دغه تعریف ډېر محدود دی دا هر یو دین کې فرق کوي مثلا په عیسویت کې فرق کوي په یهودیت کې فرق کوي په اسلام کې هم چند فرق کوي ما مخکې تاسو دا تشریح درکړه چې نور چې کوم دینونه دي دا په یو ډول مذاهب دي مکمل د ژوند لار نه دي د ژوند لار چې ده فقط اسلام دی ډیموکراسي یو سیاسي نظریه هم ده خو نن سبا د دین ځای نیولی دی ځکه چې ډېر خلک کوشش کوي چې هر یو قانون تعقیب کړي تر څو پورې چې دیني کوم مسایل دي هغه لاسته راوړي په کټګري د هغه چې په کټګري کوم چې یعنی هیڅ دین نه حسابېږي لیکن دا هم یو دین لقب ته ورکړل شوی دی خلک دومره اطاعت کوي لکه څنګه چې عبادت کیږي موږ به دا تشریح کوو چې ولې موږ وایو چې ډیموکراسي یو دین دی د باندې موږ بیا خبرې وکړو لیبرالزم هم چنان چې موږ په اوله کې د باندې خبرې وکړې چې لیبرالزم هم چنان په یو عقیدوي نظریه ده او یو غوښتل چې په خلکو غواړي چې په خلکو تطبیق کړي یو فلسفه ده د باندې موږ خبرې وکړې د ساینس او منطق ته واچول په دې پوه شو چې هغه زموږ سوال نشي جوابولی لیبرالزم فقط کولی شي چې موږ ته مادي شیانو تشریح راکړي دنه خوند واخله د مخکې لاشه لیکن معنوي مسایل چې اکثر په انګلیسي کې ته میټافیزیکس وایي چې کوم د دې کائناتو نه جدا دي هغه موږ تشریح نشو راکولی چې ولې او څنګه د دې جواب موږ ته نشي راکولی دې دپاره موږ خپل لیست نه وباسو په 10م کټګري کې چې ما د که متوجه شي تاسو دا ما جدا کړی دی مکمل دا باید په اول کټګري کې وایي اسلام چې ماشاءالله تقریبا 1% خلک په دنیا کې تعقیبوي او تعقیبوي نه چې فقط په نوم دي واقعا تعقیبوي الحمدلله پیو ریسرچ دا وایي چې نو ټول ادیان تقریبا په وینا دي لیکن فقط اسلام پریکټس کیږي هم چنان او زیات نه زیات چې اسلام پریکټس کیږي هغه نیوزرلینډ دی په دویم کې سویزرلینډ راځي او په دریم کې فکر کوم چې یو کې راځي سعودي عربیا په 20م کټګري کې ده او افغانستان په 14م کټګري کې راغلی دی نو زه چې تاسو کوم اسلام وایم تاسو دا مو ګورئ چې څه جامع کې ګورئ نه اصلي اسلام په قرآن او سنت په مطابق باندې نو دا 0.2% 1% بخښتلی 1% خلک تعقیبوي ما دا ولې جدا کړی ځکه چې اسلام دین دی او هغوی دین نه دي پښتو کې موږ الفاظ نه لرو چې څنګه هغوی جدا کو چې هغوی فقط یو بخش د ژوند یو سیستم دی لیکن مکمل د ژوند لاره نه ده اوس راځو موږ هغه دین چې خلک دین نه مني دا خپل یو دین دی زه اکثر خلک دا وایم چې تا ته کومه عقیده په کاره ده چې ته عقیده ولرې چې الله وجود لري او هغه لایق د عبادت دی او دا هر څه بای چانس نه دی دا کوم ټکر نه و چې دا هر څه یو بل سره وجنګېدل بیگ بینګ دویم ریسپریشن مثلا دا ټول کوم موږ چې ګلیکسیز لرو ملکی ویز لرو دا په چانس نه دي ځکه دا یو عقلي ډیزاین دی نو که څوک وایي دا چانس دی نو د دپاره غټه عقیده پکار ده نسبت دنه چې ته وایې دا الله جوړ کړي دي دا مقصد پوه شوئ دته غټه عقیده پکار ده چې ته وایې دا بای چانس جوړ شوی دی نسبت دنه چې دا وایې دا یو عقلي ډیزاین دی په دې خلک چې کوم ځان یو دین سره نه یو ځای کوي هغوی په زیات کټګري کې ایتیست په انګلیسي کې ورته وایي پښتو کې ورته ملحدین وایي ملحد څوک دی ملحد هغه کس دی چې هغه هیڅ خدای نه مني هغه دا وایي چې مختلف نظریات دي هغه موږ تشریح کوو وروسته کله چې موږ د الله وحدانیت ثبوت کوو هغوی دا نظریه چې دا کائنات په بای چانس جوړ شوی دی مثلا پروفیسر لورن کراوس په خپل کتاب کې لیکلی دي چې یونیورس دا کوم کائنات هیڅ نه جوړ شوی دی مثلا سټیف هاکن هغه لیکلی دي چې یونیورس فرام ناتھنګ یعنی یونیورس هیڅ نه راغلی په همدې ډول باندې مختلف ساینسټیسټ دي چې هغه به وروسته موږ بحث کوو نو غواړم تفصیل ته لاړ شم لیکن عمومي به ته وایم د دوی دا عقیده ده چې الله وجود نه لري دا بای چانس کار دی او دا یو ټکر شوی و بیگ بینګ هغه نه بعد موږ دنیا لرو دلته کوم عقلي ډیزاین نشته دې دپاره موږ باید د الله ونه منو نه عبادت وکړو بل په دې ګروپ کې چې دی ډاروینزم دی چارلز ډاروین یو کتاب ولیکو چې اوریجن سپیشیز یعنی د هر یو ژوندي موجودات ته یو تعریف ورکو په بایولوژي ډول باندې چې دا څنګه هر څه شروع شول هغه د هر څه ویوړل بنیادي بایولوژي ته
چې هر څه د اوبو نه شروع شول د باندې موږ تفصیلي خبرې کوو. دا فقط یو تعریفي دی چې موږ دغه مسایلو باندې به خبرې کوو انشاءالله. د ولې چې موږ انسانان چې یو ایولو کیږو، یعنی تبدیلیږو، جوړیږو بدون د شک په حیث د یو مسلمان موږ چې دی غټ ایولوشن ردو، ماکرو ایولوشن نه لدو. ماکرو ایولوشن څه معنا دی؟ چې محدود ډول باندې که تاسو وګورئ بیټ بیټس وګورئ، بکټیریا وګورئ، دا چې د ایولو کیږي یو موډل لري بل موډل لري، حتی په بل ټرمینالوژي ته میوټیټډ وي، دوی بدلیدی شي، لیکن دا نشي کېدلی چې یو شادي انسان شي. ځکه ولې نشي کېدلی؟ دا به انشاءالله موږ په تفصیل سره بیا په همدې مسله کې بحث وکړو چې ولې چارلز ډاروین تیوري، ایولوشن تیوري غلطه ده او زموږ د ژوند جوابونه نشي ورکولی. په یو معنا باندې مخکې ما تاسو ذکر کړو چې موږ ایولوشن نه ردو په وړوکي معنا باندې، لیکن په غټ معنا باندې چې شادي انسان کیږي، انسان شادي کیږي، دا موږ ردو. بل موږ سره پاتې دی پینتیزم او همچنان اګنوستیزم. اګنوستیزم چې دی تشکیک پښتو کې ورته ویل کیږي، او موږ بل لرو چې دا دواړه کله یو سړی تعقیب شي دې کې لاړ شي بیا نهیلیزم ته ځي. زه پوهېږم چې دا بعضې نومونه، دا بعضې کلمات تاسو نوي دي، خو انشاءالله د اخر رمضان پورې به چې تاسو هره ورځ ما سره پاتې شئ، دا نومونه تاسو ډېر په اسانه شي او پوه به شئ چې هر یو کلمات څه معنا ورکوي او کوم ځای کې استفاده کولی شو، دا خلک څوک دي، د دوی افکارات څه شی دي، د دوی عقیدې څه شی دي، دا به تاسو ډېر واضح ډول باندې معلوم شي. راځو بیرته پینتیزم ته. اصل کې دا بعضې خلک څوک چې ملحدینو دوی ویل چې خدای نشته، صحیح شو، نو دلته ډېر زیات بحثونه ورسره وشول او دوی پوه شول چې رښتیا موږ خو په غلطه یو، موږ خو دا مسله ډېر داسې جذباتي نیولې وه، نو کیدای شي دا خپل چې کوم حالت نیولی دی د دفاع نشو کولی، موږ نشو ویل چې خدای نشته دی، ځکه چې څوک وایي چې خدای نشته دی هغه باید دا ثبوت کړي چې نشته دی. زه درته اوس مثال درکړم چې ته وایې چې چاینا یو ملک دی شته دی او زه هم په دې ملک کې خلک نشته دی، نو اوس دغه بحث ما کړی دی، یعنی دغه بحث ما شروع کړی چې چین کې خلک نشته، نو دا زما په اوږو باندې دا فشار دی، دا مسؤلیت په ما باندې چې زه ثبوت کړم چې هلته خلک نشته، نه په یو بل چا باندې چې هغه وایي چې چین کې خلک شته دی. ځکه په تاریخ کې همیشه دپاره په چین کې خلک پاتې شوي دي. منطق څه شوی چې یو ملک دی نو هلته حتما پکې انسانان ژوند کوي، نور موږ علایم چې ګورو، نور نشانې چې ګورو، دا معلومیږي چې په چین کې خلک شته دی. نو چې زه اوس راځم وایم چې خدای نشته، دا مسؤلیت چا دی؟ دا زما دی، نعوذ بالله، چې زه ثبوت کړم په دې دلو نعوذ بالله الله اسمان وجود نه لري. چې هغه خلک چې وایي الله شته د دوی ډیفالټ پوزیشن دی. ډیفالټ پوزیشن معنا څه ده؟ دا همیشه پاتې شوی دی په انسانیت په تاریخ کې. دویم ریسرچ شوی دی چې یو ماشومان د بدون د کوم انساني رابطو سره اچولي وو او د هغوی حرکات لیدل او هغوی حرکات داسې وشول چې دوی الله سبحانه تعالی منو. دریم یو آیلند، یو جزیره خلکو پیدا کړې وه چې هلته نور هیڅ انسانان نه وتلي، هغه انسانان اوسه پورې یعنی نور نړۍ سره رابطه نه لري، برق سره رابطه نه لري، نور صحي مسایل سره رابطه نه لري، کامرا او میډیا سره رابطه نه لري. هغوی همچنان چې کله دوی تلي وو د هغوی عملونه لیدلي وو، هغوی په دې عقیده وو چې یو ذات وجود لري، نه لازم الله سبحانه وتعالی، لیکن هغوی یو ذات، یو خالق ته د هغوی عبادت کوو. نو که تاسو پوه شئ اسلام کې هم دا تعریف دی، تعریف د فطره دی چې اټومیټیکلی موږ الله سبحانه وتعالی په خپل فطرت باندې پیژنو. او دا قرآن کې هم آیات دی، جالبه دا ده قرآن شریف وایي چې کله دا خلک، دا ملحدین چې کله مشکل شي، او الله تا فقط زه لیدلی یم، او الله ما بچ کا، متوجه شه چې هر یو ملحد ته وګورې هغوی به الله ردی، خو په قسم کې به وایي چې زه په خدای قسم، چې کله بوج پیدا شي زه فقط زه یم. نو دوی اکثر نور مسائل نه د الله ردی، نه په عقلي دلایلو باندې، او په قرآن کې هم چې دوی ته عقل نه ده ورک شوی. په قرآن کې ذات بحث په دې شوی هم نه دی، ځکه چې دا یو بنیادي حقیقت دی. لیکن نن خلک چې د غربي کلتور نه، د میډیا نه، په همدې شکل باندې لیبرالزم نه، کپیټالیزم نه، د شخصي خواهشاتو نه تعقیبول دپاره دوی ښه چانس دا لري چې وایي چې خدای نشته نسبت چې خدای شته. که دوی ومني چې خدای شته نو دوی مجبور دي هغه بیا تعقیب کړي. نو دغه ګروپ خلک، دا ګروپ خلک چې کوم نه غواړي په دې بحث کې پاتې شي چې زه ثبوت کړم چې خدای شته او که نشته، دا وایي زه پینتیست یم. پینتیست هغه خلک دي چې انسان دومره امکانات نه لري عقلي چې موږ دا پیدا کړو چې د کائناتو خدای شته او که نشته دی. یعنی پینتیست دوی نوی ردی او په یو شکل نه یې تاییدوي، خو ډېر هغه طرف ته کوشش کوي چې کوم طرف دوی نفس غواړي. بل موږ اګنوستیک لرو. اګنوستیک مثلا تشکیک په پښتو کې ورته وایي. دغه ګروپ خلک لرو، دوی هم چندا وایي چې نه موږ خدای ردو او نه یې منو.
خو د دوی بیا ډیر کوشش ډیر جدوجهد کوم طرف ته وي د خدای رضا طرف ته وي. زه په خپله په سپیکرز کارنر په لندن کې په مشهور پارک د سپیکرز کارنر تاسو به حتما هغه ورونه چې هلته ژوند کوي هغه ورونه چې بلد دي هلته موږ په دې باندې بحثونه کول اګنوسټک سره. نو هغوی زما پوښتنه دا وه چې ته څومره وخت مصرفوي په دې کې چې ثبوت کړې چې موږ دلیل نه لرو یا الله وجود نه لري یا کائنات خالق نه لري. تا کوم یو مقدار باندې وخت مصرف کړو چې دا تلاش کړې چې دا کائنات خالق لري که نه لري. بدون د شک موږ باندې تفصیلي بحث کوو دا یو صرف معرفت و لیکن هغه په دې قانع شو چې د هغوی ډېر زیات فشار په ده باندې وي چې موږ دا ثبوت کړو چې دا کائنات خالق نه لري. بل موږ دا یو تشریح وکړه. اول چې راشو ایتیزم ته، ایتیزم کې الحاد کې موږ دا نه ګورو، زموږ د سوال جواب نه ګورو. هیڅ امکان نه لري چې د هر څه د هیڅ نه شروع شوي نه وي. داسې کوم شی موږ په دې دنیا کې لرو، دا چوکۍ دی زما ساعت دی چې هیڅ نه راغلی، نه دا المونیم نه جوړ شوی دی، د باندې کار شوی دی، دا یو عقلي ډیزاین شوی دی، نو دا منځته راغلی دی. نو په دنیا کې ته ماته یو شی نشي ښودلی چې ووایې دا هیڅ نه جوړ، دې دپاره کائنات هیڅ نه جوړ نه دی. نو په دې جمله کې پروفیسر لورن کراوس هغه څه شوی چې زما دا هیڅ نه معنا هیڅ نه ده. نو که ته په ریاضي ته یې مواړی 2 ضرب 2 څلور، 4 ضرب 0 چې شو چې ته څونه صفرونه سره ضرب کې بیا صفر دی. هیڅ نه هیڅ کله هم څه نشي جوړېدلی، همیشه هیڅ پاتې شوی دی. دا بنیادي ساینسي فزیکي او ریاضي منطق دی. نو څنګه یو کس ویلی شي چې موږ کائنات لرو د هیڅ نه؟ نو په دې موږ پوهیږو چې ایتیزم زموږ د سوالو جواب نه دی. چا جوړ کړي یو، ولې جوړ کړي یو، موږ نه څه غواړي، زموږ د سوالو جواب نشو ورکولی. ډاروینزم نظریه ده چې موږ ایوالو شوي یو د شادیانو نه یا د ایپس نه. دا نظریه نه چې جدا خدای را دی، صحیح دی. مثلا که موږ شادي نه راغلی یو نو بیا شادي چا جوړ کو؟ که شادي د بل نه راغلی هغه چا جوړ کو؟ که موږ د اوبو نه راغلی یو، اول ډي ان اے راغلی یو، نو بیا هغه چا جوړ کړل؟ یعنې دا باندې موږ تفصیلي بحث کوو په هومولوژي باندې، په امبرولوژي باندې. مقصد مې څه دی که دا هم موږ تاسو سره ومنو نو دا هم د خدای ردول خو نه شول که نه. دلته بیا هم خالق دلته دی. خالق په کوم بنیاد موږ دلته منو؟ ځکه چې یو شی شروع شوی دی، یو شی علت لري، نو چې یو شی علت لري هغه شروع لري. چې هر څه مثلا دا چوکۍ دلته شته دی، دا چوکۍ دلته شته، نو دې دپاره چوکۍ چا جوړه کړې ده. په دې پوه شوئ؟ دلته منطق وي، یعنی حرکتي منطق هم ورته ویلی شي. انشاءالله دا باندې موږ تفصیلي خبرې کوو. راځو پینتیزم ته. پینتیزم هم زموږ جواب نشي کیدلی. ته څنګه ویلی شي چې زه ستا هم پلار یم، کیدای شي پلار دیم، کیدای شي نیم، کیدای شي مور دیم، کیدای شي نیم؟ دا خو منطق نشو. نو چې دا منطق نشو نو څنګه زه کولی شم چې راتلونکي ژوند پلان کړم، مرګ پلان کړم، ما سره به څه شی کیږي؟ دا خو ډېر بېمانه، یعنې ډېر یو ناراسته پوزیشن دی چې سړی ځان سره راوخلي. دا ډېر ناراستی ده. دویم موږ اګنوسټیزم لرو. اګنوسټیزم چې نه یې رادوم نه تاییدوم. بیا مثال د مور ورکوم، نه زما مور یې او نه دې رادوم نه دې تاییدوم. عجیب، نه زما ښځه یې نه دې تاییدوم په حیث ښځه، نه دې رادوم په حیث ښځه. دا راته وایي په کوم ژوند بخش کې موږ دا فلسفي مخکې وړو، په کوم ژوند بخش کې موږ دا سیاست مخکې وړو، په یو ځای کې نو. نو بیا ولې موږ د دین دپاره موږ دا حرکات انتخابوو؟ اوس راځو هندویزم وګورو. هندویزم تقریبا 15.1% په دنیا کې خلک تعقیبوي. یو دین دی چې ډېر خپرېږي نه، لیکن نفوس ډیر زیات دی. په خپله په انډیا کې 1 بلین نه زیات خلک دي. نو دغه دلیل باندې هندویزم فیصدي هم چندان زیاته ده. د هندویزم یو لنډ تعریف به تاسو ته وکړم. هندویزم څو بنیادي فلسفه لري. یو فلسفه چې دی هغه خدایان دي. په هندویزم په مذهب کې یا په دین کې هر څه خدای دی. هغوی تقریبا 1.40 میلیون نه ډېر خدایان لري. همداسې 2.8 میلیون څو نوم چې ورکوي هغوی غوا ته خدای وایي، سپوږمۍ ته خدای وایي، هر څه چې جوړ شوی دی هغوی ته دا خدای وایي. لیکن دا موږ وروسته ځو چې کله موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په هندویزم مذهب ګورو، د الله وحدانیت په هندویزم مذهب کې ګورو، او سورې اخلاص په هر یو سره چک کوو چې کوم یو مذهب د الله سبحانه وتعالی باره کې بحث کړی دی، د الله وحدانیت کې بحث کړی، هغه باندې تفصیلي بحث کوو. لیکن د دوی دا عقیده ده چې هر څه خدای دی. بل د دوی دا عقیده ده چې دوی ته پنرجنم وایي. وبخښئ، سمساره دوی دا عقیده ده چې که زه مړ کېږم، زما که چېرته نیک اعمال کړي وي، ما خپله نیک اعمال کړي وي، نو زه به راتلونکي ژوند کې هم انسان اوسم. صحیح دی؟ که چېرته نیک اعمال مې نه وي کړي نو زه به راتلونکي ژوند کې حیوان اوسم، یا به سپی یا ګیدړ یا بل شی به کېږم. نو اوس یو دا عقیده موږ دا دواړه به منطق په چاڼ کې واچو. اول څنګه هر څه خدای کېدی شي؟ ته ماته دا ووایه. غوا څنګه خدای کېدی شي؟ چوکۍ څنګه خدای کېدی شي؟ مر څنګه خدای کېدی شي؟ منطق یې نه مني.
ځکه دا ټول شروع شوي دي. ښه چې دا شروع شو نو بیا معلومیږي چې خدای شروع شو. نعوذ بالله چې خدای په دې ټایم کې شروع شو. موږ پوهېږو تقریبا 14 میلیون کاله مخکې ځمکه شروع شوه. نو بیا آیا خدای پاک تاریخ درلودو؟ هغه نه مخکې شي وو. نو موږ په اسلام کې دا عقیده نه لرو. په اسلام کې موږ دغه چې الله سبحانه تعالی یعنی هغه د دې کائناتو نه جدا دی. نو دې کائناتو منځ کې نه دی چې موږ څه شی ګورو. دوی بیا هم چنان مختلف بودیزم وبخښئ چې بودیزم بت پرستیان هم چنان کوي او هغوی ته نعوذ بالله خدای وایي څنګه ته یو خدای په خپل لاس جوړ کړو بیا ورته عبادت وکړه. راځو په سمساره باندې خبرې کوو. بدون شک په بھگوت گیتا چې کوم د دوی کتاب دی هلته زیات بحث د پنرجنم شوی دی. پنرجنم ژوند یعنی وروسته ژوند صحیح شو. یعنی وروسته ژوند موږ په خپله منو. په عقیده کې موږ د دې عقیده یو چې موږ الله سبحانه وتعالی پیدا کړي یو چې موږ امتحان کړي او راتلونکي انشاءالله موږ به دوباره ژوندي کیږو تر څو پورې معلوم شي چا عمل خو او د چا عمل بدو. او دا د قرآن آیت دی الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه وتعالی مرګ او ژوند پیدا کړی تاسو اعمال وګورئ چې کوم یو احسن اعمال کوئ. دا موږ ته یو امتحان دی. هغوی هم دا بخش لري لیکن هغوی تبدیل کړی په سمساره باندې. پنرجنم چې کوم په بھگوت گیتا کې ذکر دی دا تفصیل هغوی سمساره کړی. سمساره هغوی دا آخري حد نه مني. هغوی چې انسان دی بیا مرغۍ کیږي بیا شادي کیږي بیا انسان کیږي. زما سوال دا دی آیا په دنیا کې اوس حیوانات ډیر دي که انسانان ډیریږي ورځ په ورځ؟ بدون شک حیوانات ډیر دي لیکن ورځ په ورځ شی ډیریږي انسانان ډیریږي. او آیا جرم په دنیا کې کمیږي او زیاتیږي؟ دا معلومیږي چې ورځ په ورځ موږ سره په دنیا کې جرم زیاتیږي. چې کله جرم زیاتیږي نو بیا ولې هماغه حیوانات نه زیاتیږي په هغه ماحول کې؟ زه ته مثال د NCRB انډین دولتي ارګان دی. تاسو کولی شئ چې د هغه ویب سایټ ته ورشئ ویې ګورئ. NCRB وایي چې په هر 2 منټو کې تقریبا 2 سکنډو کې یو جنۍ په نیو ډیلي کې نور ښارونو کې نه په نیو ډیلي کې تجاوز پې کېږي په هر 2 سکنډو کې. که تاسو وګورئ په کال کې تقریبا 10,000 جنکیانې ژوندۍ سوځول کېږي. هغوی ته برایټ برن وایي چې څوک چې ډاوري نشي ورکولی یعنی ولور نشي ورکولی ښځې هغې ته ژوندۍ وراچوي. زما مقصد دا نه دی چې د هغوی باندې بحث کوم. مقصد دا دی آیا په دې منطقو کې عموما په هر یو ځای کې جرم زیاتېدو باندې دی او کمېدو دی؟ موږ چې ګورو انسانان ډېر جرم کوي نو په هغه منطقه کې بیا ولې سپیان ډېر نه دي او انسانان کم دي؟ نو دا موږ په دې پوهېږو چې موږ سمساره کنسپټ نه په هندویزم په مذهبونو کې ذکر دی په کتابونو کې ذکر نه دی. هندویزم مختلف کتابونه لري. ویداس دي، سام وید، اتھروا وید، یجور وید. موږ بھگوت گیتا لرو، راماین لرو. که دا بھگوت گیتا تاسو وګورئ تقریبا 1000 کاله مخکې بھگوت گیتا 800 شلوکا وه. شلوکا آیاتونو ته وایي. اوس چې تاسو بھگوت گیتا وګورئ 18,000 شلوکا ده. نو څه وایي چې خدای پاک دوامدار اضافه کولو ځي؟ دوامدار اضافه کوي؟ دا څنګه امکان لري؟ نو دا موږ په دې پوهېږو چې دا یو انساني انتخاب یو دین دی بدون د شک. شری کرشن یا مثلا ارجن یا مثلا نور که دوی د الله پیغمبران وکنو والله علم په قرآن کې ذکر نه دي موږ یې تاییدوی نه شو. نو موږ دا پوهېږو چې هندویزم په عمومي ډول سره باندې بدون د شک چې د الله وحدانیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر باندې موږ هندویزم باندې ډېرې خبرې کوو لیکن عمومي ډول باندې موږ په دې پوهېږو چې هندویزم موږ ته عقلي انتخاب نه دی. ځکه چې څنګه ما ته ویلی شي چې دا چې مخې ته ولاړ دی دا اسباب دا ستا رب دی او ته یې جوړ کړی چې ما په خپل لاس جوړ کړی دی. انشاءالله چې امید لرم اوسه پورې چې دنه زده کړي وي. انشاءالله که څه پوښتنې لرئ په دې موضوعاتو باره کې یا غواړئ چې په هر یو موضوع نور تفصیل زه ورکړم نو تاسو کولی شئ سوشل میډیا ته راشئ زمونږ او هلته کمنټ وکوئ. انشاءالله زه ستاسو پوښتنې جواب کړم.